ګورئ د یوې خبرې ته ځیر شئ. که چاغ شي هم خلک درکې غږیږي، که ډنګر شي هم خلک درکې غږیږي، که ښه وګرځي او ښه واغوندې هم خلک درکې غږیږي، که ساده وګرځي هم خلک درکې غږیږي، که مجرده پاتې هم خلک درکې غږیږي، که 2 او 3 او 4 ودونه وکې هم خلک درکې غږیږي. خلک په چا پسې نه غږیږي. که غواړې چې د خوښۍ او آرامۍ ژوند وکې، د خلکو پروا مه کوه، د خلکو د خبرو پروا مه کوه. داسې ژوند وکړه څنګه دی چې زړه غواړي، مګر هم د الله په چوکاټ کې. هیڅ چاته اجازه مه ورکوه چې ستا په شخصي ژوند کې په تا کې وغږیږي. ګوره د بخاري شریف د یو حدیث یوه برخه ده: ولنفسک علیک حقا، ستا د ځان پر تا حق ده، او تر څو چې دا حق ادا نه کې زړه دې نه آرامیږي او د آرامۍ ساه نشي اخیستلی. نو د خپلې خوښۍ لپاره د هیڅ چا خبرو ته غوږ مه نیسه، بې غمه او د خپلې خوښې ژوند کوه.